ستا ورغاون تمو کړی بیا قیام دی ستا وهرې سیمې هرې برخې تمو پام دی بیل مکړې څومره ککرې درته له تنا ای ګران وطنا. د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستیال الحاج ملا عبدالغنی برادر آخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون د 1440 هجري قمري کال دویمه غونډه په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره شوه. په دغه غونډه کې د ټاپي پروژې د رهبرۍ کمیټې لپاره د افغانستان له لوري محترم الحاج ملا عبدالغنی برادر آخوند چې په کال کې د دولتونو په سطحه غونډه کوي او د ټاپي کمپنۍ لپاره محترم شیخ شهاب الدین دلاور چې د اړتیا په وخت کې د وزارتونو په کچه غونډه کوي د استازیو په توګه ورمعرفي شول چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې به عملی کارونه له هرات ولایت څخه پیل شي. په دغه غونډه کې د خصوصي بانکونو د تقویې په موخه اقتصادي کمیسیون د بانکي قضیو د ژر خلاصون لپاره لستر محکمې د یوې اختصاصي محکمې د جوړېدو غوښتنه وکړه او همدارنګه پریکړه وشوه چې د افغانستان محاکم د جایدادونو او ملکیتونو د شرعي قبالو ورکړه پیل کړي. خصوصي ساختماني کارونه د بیا پیل شي. بهرنیو چارو وزارت او د افغانستان بانک د هڅه وکړي چې لمرسته کوونکو سازمانونو سره د همغږۍ له لارې نقد بشري مرستې د یو بانک پر ځای د څو خصوصي بانکونو له لارې حواله کړي. بهرنیو چارو وزارت په گاونډیو او نورو هیوادونو کې د خصوصي بانکونو د بانکي حسابونو د خلاصون لپاره هڅه وکړي. د افغانستان بانک د مالیې وزارت په مرسته خصوصي بانکونو ته ودیعه ورکړي. د بانک ظرفیت ته په کتو د دولتي کارکونکو معاشونه د خصوصي بانکونو له لارې حواله شي. د اسلامي بانکدارۍ په برخه کې د خصوصي بانکونه د ایران، پاکستان او ماليزیا له تجربو څخه ګټه واخلي او د غراض د شریعت مطابق د مرکزی بانک د طرز العمل پر اساس خصوصي بانکونه خلکو ته د اسلامي قرضو یعنی مضاربه، مرابحه، سلم ورکړه پیل کړي. په دغه غونډه کې له ایران سره د اقتصادي موضوعاتو پر سر د مالیې، قانون او پټرولیم، اوبو او انرژي، کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ، اقتصاد، صنعت او سوداګرۍ وزارتونو او د اوسپنې پټلۍ ادارې د یو ګډ باصلاحیته او مسلکي پلاوي پر ټاکلو هم پریکړه وشوه. دغه پلاوی به په نږدې وخت کې له ایران سره پر بیلابیلو موضوعاتو بحثونه وکړي. اقتصادي کمیسیون همداراز پریکړه وکړه چې د اوبو او انرژي وزارت په سرپل ولایت کې د سلطان ابراهیم درې او شیرابه بندونو لومړی سروې ترسره او د ډیزاین چارې بشپړې کړي. سلطان ابراهیم درې بند 60 میگاواټه برېښنا پر تولید سربیره 250,000 جریبه ځمکه هم خړوبوي چې په تخمینی ډول پر دواړو بندونو باندې 140 میلیونه ډالر لګښت راځي. د اقتصادي کمیسیون په دغه غونډه کې ټولګټو او ښار جوړونې وزارتونو ته دنده وسپارل شوه چې د سرپل ولایت د ښاري حلقوي سړک سروې ترسره او ډیزاین یې بشپړ کړي. په دغه غونډه کې همدارنګه پریکړه وشوه چې په سرپل ولایت کې به د 4 میلیونو افغانیو په لګښت یو بل بند جوړولو کارونه هم پیل شي چې 9000 هکټاره ځمکه خړوبوي. وطنا